توباگاریم تمی معافی گناہونا تمی معافی گناہونا گیره ساته ها گیره خرایل لوی گناه ده لوی جرم ده ولی جرم ده گوره یو گناه نه ده ډیر گناهونه دي یو گیره واجب ده پرې ښودل څوک سنت مؤکد وي خو زموږ علما لیکي چې ګیره ساتل واجب دي نو یو خو دې واجب پرې ښودل دا دی ګناه وګټله او بل دا ګناه یو ځل نه کې بار بار یې کې بعض انسان یو ځل ګیره وخوري یو ګناه په ژوند کې یو ځل وکړي نه ته هر سار نی په دویم نی په دریم سار خو خامخا ګیره خوري نو دا ګناه ته بار بار کې دا دویم شو دریم څه دي دریم دا ګناه راته ښه ښکاري پینه کې ځان ته وګورې نو ګیره درته د پیغمبر دا طریقه ښه نه ښکاري او دا خرایل درته ښه ښکاري نو ته خپله سوچ وکړه چې د پیغمبر مبارک یو پیغمبر بې ګیرې نه دی تیر شوی یو پیغمبر آدم علیہ السلام نواله تر د حضور پاک پورې یو پیغمبر بې ګیرې نه دی تیر شوی نو چې تا ته دا خرایل مخ ښکلی ښکاري د دې څه مطلب شو چې د ګیرې مخ خراب دی بېکاره دی خشته نه دی نو دا څومره لوی جرم دی وکړه بل پیسې پې د نه ځي یا به بل چاته وی نه ته چې راشه ګیره راله وخورایا او یا به ځان له بلیډ او دا بل شی رالی نو په ګناه پیسې ورکې او بل بعضې ګناه پټی دا ښکاره ګناه ده بعضې پټه سړی کوي دا ته ښکاره ګناه کې دا بل شو او بل د خلکو پړوان دی کې او بل څه دي فخر پې کې څومره ګناهونه شو پکې یوازې خرایل نه دي پیسې پې ورکول شو ښکاره ګناه شوه دا شکل درته ښه ښکاره کېږي همیشوالې پې کې دا د ډېرو ګناهونو مجموعه ده زمارونو ګیرې پرېږدی ښه په دې مه کوئ ګیره پرېږدی ګیره پرېښودل دا ښه شی دی د ګیرې توهین او د ګیرې هتک به نه کې ما ته یو خبره معلومه ده نوم درته نه ده زمونږ د دې علاقې یو جنۍ وه یو هلک او ډېر خشته هغه هلک هم تاسو پېژنئ ما ته پته ده حافظ دی د قرآن شریف نو هغې هلک لی هغه جنۍ غوښتله هغه جنۍ مور پلار پې خوشحاله و چې جنۍ خبر شوه وی دا تاسو ما چا له ورکوئ وی دا پلانکي د پلانکي زوی له ورکو وی هغه شیخ کوړي له به ما ورکوئ شیخ کوړي ده اوهو دا څومره سپکه خبره ده خولې نه وخته شیخ کوړي له مې ورکوئ هغې وی دا ده نه کوم جینۍ بل چا له په نکاح کړه او هغې هلک لی بله جینۍ وکړه هغه هلک لی ما ته پته ده ځکه ما سره مشوره کړې وه داسې جینۍ وکړه چې هغه عالمه ده اوس واوره ده نوم درته ځکه نه اخلم چې یو بوډۍ نامناسبه ده هغه هلک له عالمه وکړه او هغه جینۍ بل یو هلک ته واده شو چې بل هلک ته واده شوه په پېښور کې نو هغه هلک نه د هغې خاوند نه زما په خیال کې 2 زامنو کې 3 دي زه خطا کېږم یو څو لونه پیدا شو او هغه خاوند د اکسیډنټ وکړه مړ شو غریب ته یقین وکړه چې هغه جینۍ اوس سوال کوي په پردو کوڅو کې ګرځي او ډوډۍ غواړي هغه زامن یې لوپران د تماچې وسره د پلار جیداد یې خرڅ کړ د مور چې څه کالي وغیرې ته مکمل خرڅ کړل او مور ته وایي شابه پیسه پیدا کوه تماچه ټوپک پرېږدي مور یې په پردو کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي مې دا تا د ګیرې هتک او توهین کړی وی ما ته کله وویه مولوي صاحب ته دوا دې بچو ته مې وکړه مې دا تا د پیغمبر د ګیرې توهین کړی دی او هغه هلک حافظ چې هغه له خدای کومه ښځه ورکړه عالمه ده نن یې په کور کې د قرآن شریف او د دین درس کېږي خوشحاله دی نو بعضې ښځې د ګیرې سپکاوی کوي او بعضې سړي کې سپکاوی کوي یو څه هلک باندې ما یو ځل ګیره پرېښې وه چې ګیره مې پرېښوده ما ورته صفت وکړه مې هلکه ښه هلکې مهرباني وکړه دا ګیره پرېښوده چې یو څو ورځې تېرې شوې مخ به یې پټاو څادر به یې داسې تېتاو هلکه دا ګیره باندې ستاسو چل پې شوی دی چې دا مخ پټی مې دا به کټکۍ په دې وجه نو چا نه مې تپوس وکړو ویې ګیره یې خریلې ده مې راوغوښتم مې شرمېږه مه زما نه شریعت خو زما په لاس کې نه دی خو د خدای او د رسول دی ما نه ولې حیا کې خدای سره خو که چې ما نه حیا کې مې ولې یاره جوي بس ته شم ویلې درته مې نه چې څه وجه یې ما ته ووایه څه بیماري څه علاج یې چا راته ویلي چې ښه دې نه دي کړی وی رښتیا درته ووایم وی مور مې راته وی چې بچې وخورایه څوک به جینۍ نه درکوي نو څه ګوره
بوډۍ مو جورابه مخ دې نیولې دی ښه ته به د دې نه زیات څوک به ښځه نه درکوي دا ګیرو والا بې ښځو پاتې شو ځان کې کمال پیدا که خدای به ښځه درکړي ګیره شته که نشته ځان کې کمال پیدا که او چې کمال درکړي نه او سار او ماښام یې خری نو څوک چې د سړیتوب کسي دله به در نه کړي او چې کمال درکې وي نو نامه پورې غټه ګیره خو دې وي خلک کمال ته ګوري خلک دې ته نه ګوري نو وروڼو دا دې پورې درته ویم چې د یو پیغمبر بې ګیرې نو د ټولو پیغمبرانو ګیرې او ښکلې غټې ګیرې کټکوی یم مخه ښکلې غټې مدېدارې ګیرې پرېږدې زه خو درته شریعت خبره کوم دا چې څوک چاته نصیحت کوي دی ورسره مینه زما در سره مینه ده نو د حضور پاک مبارک ښکلې غټه ګیره وه او بې ګمنځوله ویښته مبارکې داسې ښه روزې مبارکې څنګه وې نری روزې وې خشته ښکل نری باریک اوږدې تکې تورې زیزمې مبارکې اوږدې وې او سترګې مبارکې قدرتي تورې وې رانجه به یې پکې اچول چې د شپې به کله سملاستېده نو په یو سترګه کې به یې 3 سلیان د رنجو واچول او په بله سترګه کې به یې 3 سلیان د رنجو واچول ځان له مستقله رجلومه وه د نبي علیه السلام دپاره مستقله او د رنجو یې صفت هم کړی دی او په رنجو کې یو قسم رانجه دي اسمد ورته وایي داسې سربخن دي په مدینه منوره او مکه مکرمه کې میلاویږي دلته نه میلاویږي د هغې متعلق پیغمبر هم صفت کړی علیکم بالاسود وی اسمد رانجه په سترګو کې اچوي فانه یجلو البصر وی او ینبت الشعر وی دا د نظرم تیزی او د دې بڼو دا ویښته موږدی نو زیزمې مبارکې سترګې مبارکې قدرتي تورې وې او د سترګو دا سپینې ښه سپینو او دا تورې ښه تورو وی مونږ به دا ګمان کو چې حضور پاک رانجه چولی دي شمایل د ترمذي کې راځي او رانجه به یې نه وچلې سترګې به قدرتي خشته او ښکلې به وې سترګې غټې مې ولګې او لږ اوږدوالی م پکې و او د سترګو باڼه د اوږدو دا باڼه د سترګو حفاظت کوي دا دفاع کوي د اوږدو پوزه مبارکه نه اوږده وه او نه غونډۍ وه ښکلې مقدار والا وه او مخ مبارک دا نه غونډۍ و چې ډېر غونډۍ مخ یې د بل ډوډۍ په شان هم ښه نه ښکاري او نه ډېر اوږد و مخ یې لږ اوږد و خو تدویر لږ غونډوالی پکې و او رنگ مبارک یې څنګه و رنگ مبارک یې نه تک سپینو نه تک سورو نه خړو د سپین او د سوروالی مجموعه وه سپینوالی پکې و سپین مخ و خشته خو لږ معمولي سوروالی م پکې و دا رګونه و پکې وې ښکارېدل لږ معمولي سوروالی م پکې و او لږ معمولي خړوالی م پکې و نه خړو خړ رنګ چې ورته وایي او نه سور او نه سپین حضرت جابر ابن سموره رضی الله عنه فرمای وی یو ځل د سپومې شپه وه چې سپومې پکې راختلې وه نو وی ما سپومې ته م کتل او د حضور پاک د مخ مبارک ته مې م کتل چې دا سپومې خشته ده او که د نبي علیه السلام مخ مبارک غشته ده ګوره صحابه مجیبه دي که نه مینه دې ته وایي نظرت نظرة الى القمر یو نظر مې سپومې ته کتل ونظرة الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم یو نظر به د حضور پاک مبارک مخ ته کتل وی لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي احسن من القمر وی قسم دې مخ مبارک ما ته سپومې نه ښایسته ښکارېده ښکلې مزېدار نو مخ مبارک یې ښایسته او اعلی کله به ترې رڼا م تله خو دا به معجزه وه معجزه همیشه ني کله کله لکه یو حدیث کې د عایشې صدیقې داسې م راځي ویشتن رانه روکه شوې وه وی د حضور پاک د مخ مبارک په رڼا مې را پیدا کړه خو دا به همیشه نه وه دا معجزه ده ولې ځکه بل ځای کې عایشې صدیقه په خپله فرمایي وی شپه وه تیاره وه وی نبي علیه السلام مبارک نو وی چې نو وی ما چې چېرته لاړ نو د هغې د کوټې کړکۍ جومات ته وه وی جومات ته ورپسې بار ووتم لاس مې تپو وی د حضور پاک په خپو مې لاس ولګېده لمست فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نو بیا مې طلب کو تپتپې مې کو چې کوم ځای کې نو فوجد يدي على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد وی لاس مې په خپو مبارک ولګېد وی پیغمبر هم په سجده او خپې یې ولاړې وې دا دې ګوره په لاس معلوموي او بل ځای کې حدیث کې راځي وی حضور پاک چې به کله سجده ولګوله نو ما به خپې راغونډې کړې
او چې کله به سجدې نه سر پورته که قیام به ډېر اوږد کو د شپې نو بسطتهما شپې به مې خوارې کړې وی والبیوت یومئذ لیست فیها مصابیح وی په کوټو کې چراغونه نو ډیوې نو یې زمونږ به نظر نه لګېده نو چې دا کم ځای کې راځي چې مې د مخ مبارک پر رڼا ستن لاندې کړه ولیدله دا معجزه به د حضور پاک معجزه همیشه نی کله چې خدای غواړي صادره شي او کله چې خدای ونه غواړي نو بیا نه صادرېږي خو مخې مبارک خشته و روښانه یو صحابي نه چا تپوس وکړه وی د حضور پاک مخ مثل سیب د تورې په شانتې و نه وی توره خو تکه سپینی لا بل مثل القمر د سپومې په شانتې و بلکې د سپومې نه هم خشته و رنګ مبارک خوله مبارکه نه پوټینه و نه ډېره فراخه وه لږه معمولي فراخي پکې وه او غاښونه یې څنګه و الله اکبر یو صحابي وی چې کله به وخندل نو وی د خولې دا غاښونه به لکه د ګلې په شان ښکارېدل ګلې تکه سپینه لکه د ګلې په شان به غاښونه ښکارېدل او ډېر حفاظت به د غاښونو کو مونږ خلک خو د غاښونو حفاظت نه کوو مسواک څوک نه مګي مسواک مګي ورونو ښه مسواک ضروري شی دی غاښونه ورسره صفا کېږي وری ورسره مضبوطېږي نو هغې به مسواک ډېر زیات مګه د بعضې خلک یې سړي سره مخامخ خبرې کوي ته به یې ګنې د ډېران نه د اواز راوځي څښا بوی د خولې نه خېږي دا ښه شی نه دی ښه مسواک مګلی شي او سړی دې مسواک مګي نو حضور پاک په مسواک ډېر مګه وی داسې غاښونه ښکاره شو لکه ګلې او تر وفاته پورې حضور پاک یو غاښ هم نه دی استی غاښونه تر وفاته پورې خشته ښکلې مزېدارو د احد په جهاد کې د مخامخ دا چې کوم دوه غاښونه دي دې پسې دا بل چې کوم درېیم غاښ دی د دې یو ډکره ماته شوې وه د احد په جنګ کې یو ډکره معمولي ماته شوې وه او باقي ټول غاښونه تر وفاته پورې سالم و خشته ښکلې